ما احوالات جویای حنفی صاحب که پیش رفتن، مولانا عبدالرحمن فاریابی، سید مبشر خان آقا و ملا صاحب محمد عارف، سید صالح و اینا رفقا بودن که ما میکردیم. فقط عمیق معلومات آمد که سید مبشر خان آقا را همراه 60 و چند نفر رفقایش اینا شهید کردن و همین شهدا هستند. و پس جایای احوالات عبدالسلام حنفی صاحب معلومات کردیم که اینا پای پیاده بسیار به تکلیف از راه ایرگنک اینا به چی رسیده بودن؟ طرف قندوز رسیده بودن. بعد از به همراه زخمی بعد از مدت زمان اینا بر کابل برگشتن، همراهشان دیدن کردیم. تر سختو ربړونو، ظلمونو او وحشیانه کړنو وروسته یې د شپې له مخې د بېګناه بندیانو په شهیدانولو پیل وکړ او د یوې اونۍ په اوږدو کې یې زرګونه مجاهدین شهیدان کړل. شهیدان یې په 9 څاګانو، دښتو او ریګي ساحو کې واچول او ځینې یې ژوندي تر خاورو لاندې کړل. نو داسې 10 بجې څه کېدې ته یقین وکړه چې هغه حالت خو ډېر د کړاو حالت و. الله یې تېروي. دا قالینې ترکۍ قالینې پکې هوارې وې لاندې، د قالینې داسې وینو نه داسې وښورېدې، داسې وینې زخمیانو ورکړې شهیدان هم رانه نویستل، همالته مو ور او زخمیان هم. نو موږ به داسې 20 کسان یا 25 کسان سره له زخمیانو ژوندي پاتې یو تر 10 بجو پورې. نور سر جګۍ په دې سر دې ولي، سر جګۍ په دې سر دې ولي. نور خو کورو ته هم دوی راغلل، شاته هم دوی راغلل. ته په دې وخت دغه وخت داسې ټول ولایت د شبرغان سقوط کړی ده، مزار سقوط کړی ده په دې همدې 10 بجو پورې. بیا نو موږ داسې و چې مقاومت مو وکړ تر سهاره پورې. تر سهاره پورې په دې شپه کې بعضې انډیوالان چې وه هغه جنګ نه خو نه کېدی، جنګ نه کېدی. نو بیا هغه غږ وکړ چې طالبانو تسلیم سي، خدای وراستی که شهید ورته ووایو.